افغانان د مونږ ورونه دي، د مونږ دغه ورورولي مونږ ته الله جوړه کړې ده د عرش د پاسه. الله فرمای انما المؤمنون اخوة، د دنیا ټول مسلمانان خپل منځ کې ورونه دي. د مونږ الله یو دی، رسول مو یو دی، قرآن مو یو دی، قبله مو یوه ده. یو د اوسپنې جال د مونږ ورورولي نشي خرابولی تر څو چې په مونږ کې صحیح اسلام وي. دا اوس چې حکومت کومه فیصله کړې ده چې میاشت کې دننه د افغانان مهاجرین د پاکستان نه وځي او افغانستان ته د لوډ شي، د دغې فیصلې مونږ ته نقصانات. السلام علیکم ملګرو، افغانان پښتانه خپل وطن ته روان دي. نو تاسو د کې سوی دی مولانا صاحب په خپل بیان کړی دی پاکستان پښتانه افغانستان پښتانه به بیل شي او کو بیل به نشي. نو دې باره کې راځي د بل کلاسي شته او کو نشته، دې باره کې مولانا صاحب بیان کړی دی، خپل بیان کړی، تاسو دا وګورئ. د مال حفاظت کیږي، دلته د مونږ د وینې حفاظت کیږي او په شړو کې پریوتل. دلته دوی ته د یخني مشکل و، ځکه خیمو کې شپې کولې، د خوراک سکاک مشکل وویته، د کاروبار مشکل وویته، د بچو د تعلیم مشکل وویته. خو هغوی دومره مهنت وکړو چې نن سبا د هغوی غټ غټ کاروبارونه دي. 3 نسلونه دلته راغټ شول. یو هغه نسل کم چې روغلی وو، دویم دا په هغه وخت کې چې کم ماشومان وو هغه نن د 40 کالو دی، او دریم نمبر دا اوس چې کم شوي دي 3 نسلونه دلته روغټ شول او هغوی ته یو میاشت وخت ورکول چې د پاکستان نه وځي. نو د دې نقصانات ډیر دي. یو نقصان یې دا دی چې دوی دلته غټ غټ کاروبارونه لري، نو داسې خو نشي کولی چې د 1 کروڑ روپو کاروبار هغه په 50 لاکه خرڅ کړي. همدغه شان د ګاډي، کورونه، ځمکې. دویم دا چې هغوی بچو تعلیمونه نیمې ته رسېدلي دي، نو که هغوی چېرته دغه تعلیم په منځ کې خراب کړي، منځ کې پرېږدي، نو د دوی د بچو مستقبل خرابېږي. دریم نمبر دا چې ته افغانستان وګوره، هلته د یخني موسم دی، نو که چېرته ته دوی ته یو میاشت وخت ورکړې، نو په یو میاشت کې دوی دلته د پاکستان نه خپل سامانونه راټول کړي، که هلته ځان ته کور جوړ کړي. ځکه افغانستان کې د یخني موسم دی چې هلته لوډ شي او د هغوی د یخني بندوبست نه وي، نو خامخا د هغوی ماشومان بیماران کېږي، د هغوی زنانه، د هغوی بوډاګان. نو دا هم غټ مشکل دی. حکومت له پکار دی چې د دغه افغانانو سره نرمي وشي، په دوی باندې ظلم ونه شي، دوی سره انصاف وشي. ځکه یوازې پاکستان کې بغیر د کاغذونو نه ژوند تیرول د افغانانو پښتانه نه کوي. کراچۍ ته لاړ شه، هلته تقریبا 20 لاک بنګالیان بغیر د کاغذونو نه ژوند تیروي. هغوی ته خو چا هم څه ونه ویل. د انډیا والا غټ غټ قومونه په کراچۍ کې ژوند تیروي، هغوی ته خو چا هم څه ونه ویل. خو وجه دا ده چې دا پښتونولي ده. نو په کار ده چې د دوی سره انصاف وشي، په دوی زور ونه شي او د دوی د مرضي معامله ورسره وشي. ځکه دا د موږ مهاجر ورونه دي. ته د صحابه کرامو تاریخ وکسه، صحابه کرامو د مهاجرو صحابو سره کومه دوستي کړې وه، کومه ورورولي یې سره کړې وه. سعد بن ربیع رضی الله عنه کله چې د دې ورورولي رسول الله علیه السلام د عبدالرحمن بن عوف چې یو مهاجر صحابي و د هغې سره یې جوړه کړه، نو سعد بن ربیع عبدالرحمن بن عوف ته فرمایي چې روشه د ما چې څومره کاروبار دی چې په منځ یې د سره نیم کم، نیم د تا شو، نیم د ما شو. او بیا یې ته څه وفرمیل؟ وعندي زوجتان، د ما 2 ښځې دي، لوړ شه دواړو ته کتل وکړه، کومه دي چې خوښه شي ما ته وایه چې هغې ته زه طلاق ورکړم، ته یې سره نکاح وکړه. د هغوی څنګه خپل منځ کې ورورولي وه. نو په کار ده چې موږ هم د دوی سره انصاف وکړو او د دوی د مرضي مطابق معامله ورسره وکړو. مولانا صاحب بیان وکړ، خپلې خبرې کړې دي. افغانستان پښتانه او پاکستان پښتانه د بل کلاسي نشته. نو بیګا مې ویډیو کتله په کیب کې ما پاکستاني ښځه کړې ده، نو پاکستاني په دې ته بیا غټ تکلیف دی، ځکه چې نن دا کې باسه به دا بیا هم راکې وځي. نو موږ له بل کلاسي نشته بالکل نه. او دې باره کې خبرې کړې دي. ویډیو کتلو ډېره مهرباني. والسلام.